ځواب مې نه ورکاوه. هغه د خبرو په پای کې وویل زما او ستا دې له همدا اوسه د خدای په امان وي. او له دې خبرې سره مې سترګې له حیرانتیا وازې پاتې شوې چې د دومره اوږدې مودې ملګرتیا راسره اوس په دومره وړه خبره ختموي. شاید ما ته به دا وړه خبره ښکارېده. ما باور نه درلود چې امجد به په رښتیا ما پرېږدي. هغه وویل پلار مې پوهېږي پلار مې څه وویل. پلار مې ویل تا خو هغه لایقه هلک ښود. ستا د ښه ملګري کارونو ته ګوره څومره ښه کارونه کوي. سبا به تا هم له ځان سره په نشو اخته کړي. خپل ژوند خو یې هسې هم تباه کړ. ستا ژوند به هم تباه کړي. ځکه خو نو ما هم پرېکړه وکړه چې تا سره د مودو اوږدو ملګرتیا په همدې شیبه ختمه کړم. او له دې خبرې سره روان شو. ما له شا ورپسې غږ کړ امجده ته ووایه زه د دومره غمونو په مقابل کې څه وکړم؟ بس د پام غلطولو له خاطره مې وڅکل. څه وشول؟ دا اړیکه دومره په اسانۍ مه شلوه. خو امجد ګړندی روان و. زما یوه خبره یې هم نه اورېده. له هغه ځایه کور ته لاړم. کور هم خوند نه راکاوه ځکه نن مې نو هغه کس وبایله چې د مشکلاتو په وخت کې مې یوازینی لارښود او لاسنیونکی و. د اختر 4مه ورځ شوه. د کورنۍ ټول غړي چایو ته ناست ول. د کلي څخه مې راغلی د کاکا زوی زما خوا کې ناست و. ټولو چای څښه. په دې وخت کې زما موبایل وکړنګېد. شمېره مې وکتله ناشنا وه. وکې مې نه کړه. شیبه وروسته یو وار بیا موبایل وکړنګېد. په څنګ کې ناست د کاکا زوی مې مخ راواړاوه او ویې ویل جماله ولې موبایل نه اوچتوې؟ کوم څوک به در سره ضروري کار لري؟ جیب ته مې لاس کړ او موبایل مې راواخیست. بیا هم هماغه نااشنا نمبر و. دا ځل مې اوکې کړ. له هغې خوا ښځینه اواز راغی سلام استاده. ځواب مې ورکړ علیکم سلام. استاده څنګه یې؟ اختر دې څنګه تیر شو؟ ومې ویل د الله فضل دی ښه تیر شو. ستا د اختر ورځې څنګه وې؟ ځواب یې راکړ مننه استاد ښې وې. ومې ویل وبښئ پوښتلی شم چې تاسو څوک یاست؟ هغې وخندل او ویې ویل ولې استاده دومره ژر دې هیره کړم؟ زه شبنم یم. ما هم وخندل او ومې ویل په خپل نمبر به دې زنګ وهلی و که نه؟ شمېره نااشنا وه ځکه خو مې ونه پېژندلې. ویې ویل خیر څه خبره نه ده. او د نمبر دې وویل اوس مې هم درته د پلار څخه په پټه زنګ وهلی. ومې ویل ولې ستا خپل نمبر څه شو؟ ترخه خندا یې وکړه. لږه شیبه خاموشه وه. وروسته یې په تت غږ وویل استاد خوښ شه زما کوژده وشوه. په شوخۍ مې وویل واو مبارک دا خو ډېره ښه خبره ده. هغه غلې شوه. وروسته یې له خبرو څخه معلومه شوه چې هلک یې نه دی خوښ خو پلار یې د دې له رضا پرته کوژده کړې. د خپل موبایل په اړه یې وویل چې د خاوند کورنۍ یې موبایل ښه نه ګڼي ځکه یې پلار ورڅخه موبایل واخیست او زیاته یې کړه استاد دا مې له تا سره وروستی ځل خبرې دي. امکان لري په راتلونکي کې در سره ونه شم غږېدلی. یوه غوښتنه در څخه کوم البته یوه هیله ده. نور نو مسکا هېره کړه او هسې بې ځایه ځان مه غمجن کوه. وروسته یې وویل که کومه زیاته خبره رانه شوې وي نو بښنه راته کوه. ومې ویل الله دې وبښه او په نه زړه مې له مسکا څخه د صبرېدو واده ورسره وکړه. داسې واده چې پوهېدم نه یې شم پوره کولی. او ورته مې وویل تاسو مو تکلیفونه راته وبښئ ځکه زما په نیمګړې مینه کې دې راسره زیات زحمت وایست. ویې ویل الله دې وبښه. او په دې وخت کې له هغې خوا یو نارینه غږ واورېدل شو چې شبنم